هغه تصویر کف اف ټي د جنرال فیض چې کله دی کابل ته خیازي د سکوت آباد کابل ته وځي او په سرینا هوټل کې کپ چای پورته کوي او دنیا ته تصویر خپل عکس د تصویر ورښکاره کوي چې موږ کابل پته کوي په افغانستان به قبضه وکړه د طالب په شکل کې یو د عاصم منیر هغه عکس هغه تصویر چې دی په خیبر پښتونخوا کې ناست و او دا ټول خلک یې راویسته دا ټولې پارټۍ خلک یې راویستې له ځان سره کښېنولې او تصویر دنیا ته جاري کړي چې خلک د خیبر د پښتون قومي جرګه سره نه دي دا ګڼې پارټیان د خیبر قومي جرګه سره نه دي دا ګډ له ما سره دي د دې تصویر میسج دا یاد لري تاریخ به دا دواړه تصویران نه مافوي مړه دي مړ به کوي تس به کوي ویل دا دهشتګرده دی ټپه به هم د دهشتګرده په در ولګول لیبل به هم د دهشتګرده په در ولګول پی ټي ایم دا کوي پی ټي ایم ها کوي پی ټي ایم دا کار وکړي چې نن دا دښمن به ګوته کوي یوه خور په نامه یې وي په کور کې ناسته وي واده یې وي په کور کې ناستې هغه له خپله موره له خپلې خواشه دا پوښتنه کوي له خپله خسره دا پوښتنه کوي مورې چې زه کونډه یم که نه یم دا اذیت زه ورته تصور نه شو کوی په دې ریاست کې په موږ دغه ظلم تر څوی دی د 80 کاله یو ورځ چا دا لیدلی دي چې اسرائیل د فلسطینیانو ځوانان لا درکه کړي لا پته کړي 13 کاله ځوان ورک دی یا 8 کاله ځوان ورک یو پلار ورور کور کول یې پسې ګرځي دا کفار اسرائیل دی دا چې موږ ته چې کفر ورته وایي دا کفار اسرائیل دی پاکستان ته دی به اینګ ریاست به حیثیت ریاست چې کوم تکلیف و پاکستان ته د پی ټي ایم دی او ډېرو خلکو ته د پی ټي ایم څخه هغه تکلیف دی پښتون تحفظ مومنټ په خپل د شهیدانو په وینه د خپل ځوانانو په ټپي کېدو د دې ریاست ګولۍ ته پی ټي ایم سینه ورکړه دا جرګه مه وکړه ده ویل تی به نه کوې موږ دا جرګه وکړه د درواغو په بنیاد د پاکستان دفاع به نه کوې جرګه کنډم کولو دپاره د پاکستان ملګرتیا به نه کوې پوهېږو چې نن ستا ډیوټۍ لګېدلې ده چې ته به جرګه کنډم کوې پښتون قومي جرګه به کنډم کوې د پښتون قومي جرګه مطالبات به کنډم کوې دا ستا ډیوټۍ لګېدلې ده سړي ویډیو ما په خپل لاس جوړه کړه د ده له کوره 15 ځوانان وړي دي دی د 72 کالو شپنجری دی پخوا درځي وی 15 ځوانان زویانې وي دا د ریاست ځینې وړي وي لا درکه کړي دي اوس دغه ځوانان چې لا درکه کړي دي د دې پلار 82 کاله عمر دغه دا فریاد کوي چې زما په کور کې د مژندې ناستې دي دا د هغو بچي چې راپاته دي زه به دا څنګه ساتم یعنې په یوه کور کې چې یو شپین وي د هغه 15 ځوانان یې وړي د هغه به په څه حال ته دا تصور کوئ پښتون تحفظ مومنټ د پی ټي ایم برخه جوړېدل او له هغه سره لوس کول د کام په ملاتړ کې د پی ټي ایم په ملاتړ کې درېده دا یو ډېره لویه خبره ده ملګرو توجه مو دې شي ته غواړم ګوره 80 کاله د دې پاکستان د جوړښتیا سوي دي چې انګریز په زوره جوړ کړي دا یو غیر فطري او جبري طور په زوره جوړ سوی ملک دی انګریز چې له دا ځایه تللی له دنیا یې ځان راټولوي فرنګیانو دا جبري طور جوړ کړي په زوره یې جوړ کړي د دې ملک یو وجود نه و خو موږ پښتانه په دې منطقه او په دې خاوره پراته وو او دا خاوره 15,000 کاله یا په لیک کې پرته ده چې موږ مشرانو نیکهګانو مو دا مځکه ساتلې ده ډېر زورور خلک دلته راغل ډېر طاقتور خلک دلته راغل چې دا مځکه له موږ وړله موږ غلامان ساتلو خو هغوی دلته شکست وخوړی او شکست یې هم په داسې شکست وخوړو چې بیا هغوی د دې خاورې د دې خوا ته مخه نه ده کړې دلته الکسندر ګریټ راغلی دی دلته هلاکو خان راغلی دی دلته نور ډېر زورور راغلي دي خو هغوی داسې شکست وخوړي چې هغوی بیا دا تصور نه سوی کولی چې په پښتونخوا باندې په افغان وطن باندې یا په دا موږ ټول تاسو افغانانو باندې به دا بل کام باچایي کوي یا موږ ته به غلامان ساتي اوس په دا 80 کاله چې دا بدبختي رامنځته سوله او پښتانه یو وارې انګریز سره تقسیم کې د ډریوډ په لیکه په نامه باندې بیا د هغه بعد د پاکستان چې د انګریز جوړوو پښتانه دلته غلامان پاتې سو ملګرو دا 80 کاله چې موږ تاسو په خپله یو وارې وګورو په دا 80 کالو کې یوه ورځ د څوک دی راوباسي دا ملګرو څه زما خواست دی چې یو ځای کښېنئ دا مجلس په کار دي چې نه سي ډسټربه نه سره هغه چې د ملګرو توجه نه سي خرابه
دا شپږ اویا کاله کې یوه ورځ موږ تاسو ډېر ملګري په دا پوهېږو له تاریخ څخه بلد یو وایي په دا شپږ اویا کالو کې یوه ورځ داسې راوباسي چې په دې پاکستان کې په پښتانه کام سمه ورځ ته رسوي په شپږ اویا کالو کې موږ پښتون کام په دې منطقه کې یوه ورځ په خوشحالۍ نه ده تېره کړې هره ورځ غم دی هره ورځ مړي دي هره ورځ خوندې مو کونډې کېږي هره ورځ ماشومان مړه کېږي هره ورځ ځوانان ملادرکه کېږي بیا د پښتون تحفظ مومنټ نه و پی ټي ایم نه و د دې پښتونخوا مقدمه چا کښېږده دا تصور تاسو نسو کوئ موږ تاسو دا تصور نسو کوئ چې زما او ستا له وزیرستانه راواخلې تر ژوبه تر بوري پورې زما او ستا په کم ظلم و جبر سوی دی ته دا تصور په مزغو کې نسې راوړی یوه مور یو سپین ږیری د سوات یو سپین ږیری وایي د سوات په سوات کې موږ په شانګله کې پروګرام وي مشر منظور پښتون په کښې کې وایي سړي ویډیو ما په خپل لاس جوړه کړه د ده له کوره 15 ځوانان وړي دي دی د 2 اویا کالو سپین ږیری دی پخوا درځي وایي 15 ځوانان زویانې وې دا د ریاست ځینې وړي وې لادرکه کړي دي اوس دغه ځوانان چې لادرکه کړي دي د دې پلار 2 اویا کاله عمر دغه دا فریاد کوي چې زما په کور کې د مژندې ناستې دي دا د هغو بچي چې راپاته دي زه به دا څنګه ساتم یعنې په یوه کور کې چې یو سپین ږیری وي د هغه 15 ځوانان یې وړي د هغه به په څه حال ته دا تصور کوئ چې هغه پښتانه کور به څه حالت وي زه دا تصور نسو کوی هغه مندي چې له یوه کوره درې دوه ځوانان ځینې وړي وي لادرکه وي د مرګ درکې نه وځي یوه خور په نامه یې وي په کور کې ناسته وي واده یې وي په کور کې ناستې هغه له خپله مورې له خپلې خواشه دا پوښتنه کوي له خپله خسره دا پوښتنه کوي مورې چې زه کونډه یم که نه یم دا اذیت زه ته تصور نسو کوی په دې ریاست کې په موږ دغه ظلم تر سوی دی د 6 اویا کاله نن پورې دا روان دي تاسو وګورئ نن هم د باجوړ مندي زموږ خویندې د باجوړ د کېټو مخ ته ناستې په بازار کې ناستې چیغې وایي چې زموږ بچیان راوښیاست دا تاسو هر وخت وینو موږ د پاکستاني میډیا باندې اسرائیل بیا دومره ظلم فلسطین سره وکړي بلکل یې وکړو منو یې د ظالم خلاف چې هر څوک یې درو په کشمیر باندې هندوانو ظلم وکړي ما ته دا راثابته کړي یو ورځ چا دا لیدلی دي چې اسرائیل د فلسطینیانو ځوانان لادرکه کړي لاپته کړي 13 کاله ځوان ورک دی یا 8 کاله ځوان ورک یو پلار ورور کور کول یې پسې ګرځي دا کفار اسرائیل دی دا چې موږ ته چې کفار ورته وایي دا کفار اسرائیل دی دغه هندوستان یو د ما ته دا راوایي چې هندوستان یې دا وایي چې زه په کشمیر کې دا کار کړی خو له ما سره کېږي د پښتانه سره روان دی دغه ظلم و جبر ته دا تصور ته نسې کوی په وزیرستان کې په جنوبي وزیرستان کې د روډ جوړېدو دپاره کودایي کوي مځکې کیندي په هغه کې د ځوانانو هډوکي راوځي شناختي کارډونه یې راوځي مړه کې په مځکه یې چخ کې دا نه معلوموي د چا زوی وي د چا ورور وي د چا پلار وي د چا وراره وي د چا تربور وي د سواد دپاره د ایرپورټ یې غټوئ د ایرپورټ دپاره مځکې کودایي کوله روډ یې ورغټوئ په دا اوس یوه نیمه میاشته مخکې 8 ځوانانو دغسې هډوکي راووتل لاسونه یې ورتړلي وي د چا زویان 100,000 دا پښتون قامي جرګه خبره چې اوس درته کښېږده وسوه 100,000 ځوانان د دې وطن لادرکه دي په مټې باندې موږ 8,000 ډېټا راټوله کړه چې یو چا کور ته به ورغې چې زوی ستا زوی یې وړی دی ستا ورور یې وړی دی هغه په دومره وام کې وي هغه په دومره وام کې وي چې دا هغه ته مې دا ټلیفون راوکړئ که تا پی ټي ایم ته د خپل زوی ډېټا ورکړه دا بل زوی دې وړم اوس دغه مور چې دا زوی یې ځینې وړی دی د دې 2 بچیان دي اوس دا د 2 جان په میانځ کې ده دا سوچ وایي چې زه دغه زوی چې لادرکه مه دی د دغه پی ټي ایم ته ډېټا ورکړه او پی ټي ایم د دغه چغه وکړي نو زما زوی به راخلاصېږي او که به ډېټا ورکړه نو دا بل زوی دا ریاست راسه وړي اوس دا مور په 2 جهان کې دغه زوی بچ کړي که دغه زوی پسې چغه کړي
ما ته به دا ګرده امت مسلمه سي دا دوی یې یادوي دا تاسو سي یادوئ امت مسلمه کې ما ته راوښیه چې داسې ظلم سوی دی داسې یو جبر سوی دی و بیا ما ته دا ستا په ټول امت مسلمه کې راوښیه چې په ما چا خوا بده کړې ده شپږ اویا کاله زه له یو ظلم څخه لاندې یم د یو نسلي وژنې څخه لاندې یم یو جنوساید به روان دی هغه نسل وژنه چې هټلر نه ده کړې د یهودیانو هولوکاست یادوي خلک او دومره ظلم دی ته ما هولوکاست ویلې نه یاد راسه دا وګورې چې په ما کوم ظلم سوی دی زما کوم نسل وژنه سوې ده مړ هم زه بدنامه هم زه وطن هم زما قبضه دهشتګرد یې ریاست جوړ کړي دا د کرنل امام په خپله لیکي په خپل انټرویوز کې دا بیانوي دا جنرال پرویز مشرف په خپل وایي طالبان زموږ بچیان دي طالبان ہمارے جنرال حمید ګل وایي طالبان زموږ ایسډ دي ایسډ اساسي دي زموږ دا جنرال پیس دا بله ورځ ریټایر شي نن دوی تړلی دي دا جنرال فیض وایي طالبان زموږ خپل خلک دي چې ستا خپل خلک دي ستا اساسي دي ستا بچي دي ما په کوم جرم کې مړ کړی 1 لک څخه زیات پښتانه خالي وارن ټیرر په نامه مړه دي 1 لک څخه زیات ځوانان د وارن ټیرر په نامه مړه دي مړ به کوي تس به کوي ویل دا دهشتګرد دی ټپه به هم د دهشتګرد په در ولګول لیبل به هم د دهشتګرد په در ولګول پی ټی ایم دا کوي پی ټی ایم ها کوي پی ټی ایم دا کار وکړي چې نن دا دښمن په ګوته کوي پی ټی ایم په دا وکاله کې دا کار وکړي شهیدان یې ورکړي مړي یې ورکړي ټپیان یې ورکړي جیلونه یې ولیدل یو پی ټی ایم مشر ماته دی راوښی چې هغه د جیل نه یې لیدلی د دې ریاست له والو کوټلو تر لاس لاندې نه یې راغلی د دې ریاست بدې تر ځان نه یې وړي ارمان لوني شهادت یې ورکړي د عارف وزیر شهادت یې ورکړي د ګیلامن شهادت یې ورکړي د پارون د مفتي شاکر را مړ کړي د هغه شهادت مو ورکړي پلا شهیدان موږ تاسو ورکړي پی ټی ایم ورکړي دا شهادت د خر کمړ کې په یوه وارې 15 رامړه چش خوشتی پی ټی ایم پی ټی ایم د دې کام خبره کوي پی ټی ایم را دې خواته که تا د 80 کاله د دې 80 کاله تا په دې ملک کې چې د کوم نارې نن وایي په پی ټی ایم په دا 80 کاله تا په دې ریاست کې د پښتانه کم غم وخوړی ووټ دی ووټ راکړه د دې پارلمان ته ځم پارلمان ته راکړه دا درکوم ما درکوم په دا 80 کاله کې تا ماته دا راورسته وایي صدا موږ کښېنې موږ مزدورکاره خلک یو مزدورۍ ته به ځو په دومره غني وطن کې چې خدای پاک ماته هر څه راکړي دي چې نن دا وطن د پښتنو په لاس ورکړي نن به پښتانه دومره ماړی چې ده به نوره دنیا ساتي چې له وزیرستان یې راواخلي تر چمنه پورې راوړي د خدای په دنیا کې پیدا کړی یو داسې معدنیات نشته یو قدري دولت داسې نشته چې هغه زما په مځکه کې خدای نه دی پیدا کړي خو زه مجبور یم له کاره به ځم کراچۍ ته مزدوري به کوم اشانو دا په 80 کاله کې ماته کومه ګټه راکړه دغه ګټه دې ماته راکړه چې وشنه ټانکۍ دې راته ولګوله بله ورځ زه درځم چې زما ورور ورک دي ته وایې ستا د ورور غم نه خورم ستا ته ما شنه ټانکۍ درکړې ده او غلط بیا پی ټی ایم دی ګوره د ډېرو خلکو تکلیف چې کوم تکلیف پاکستان ته دی به این ریاست به حیثیت ریاست چې کوم تکلیف پاکستان ته د پی ټی ایم دی او ډېرو خلکو ته د هغو پی ټی ایم څخه هغه تکلیف دی پښتون قامي جرګه وسوه په لکاو انسانان پکې ناست دا جرګه پښتون تحفظ مومنټ په خپل د شهیدانو په وینه د خپل ځوانانو په ټپي کېدو د دې ریاست ګولۍ ته پی ټی ایم سینه ورکړه دا جرګه مه وکړه ده ویل ته به نه کوې موږ دا جرګه وکړه عایشه ملګرو دا یوه خبره یاد لرئ دا به تاریخ هم دا خبره لیکي او یاد یې لرئ په دې جرګه کې چې کوم ګوندونو کوم خلکو شرکت کړی دی هغه د خپلو ګوندونو په مشاورت راغلي دي د هغو مشرتابه خپل وفتونه جوړ کړي دي او په دې جرګه کې شرکت کړی وي بیا چې په دې جرګه کې کومې مطالبې پیښې شوي دي د ټولو ګوندو
د دې ټولو ګوندو وفد و مشرانو په دې مطالبو باندې په دې فیصلو باندې خپل رای کړې ده، دا یې ورسره منلې ده. او په سټیج کې بیا ختلې دي، بیا ټوله به خبره بیانه شوې ده چې کومه فیصله هلته شوې ده. نن یو له یوه خبره منکره کېږي، بل په بله خبره منکره کېږي. بیانیه ولې نیمه ده؟ دا خبره ولې بیان کړه؟ د درواغو په بنیاد د پاکستان دفاع به نه کوي. جرګه کنډم کولو دپاره د پاکستان ملګرتیا به نه کوي. پوهېږو چې نن ستا ډیوټۍ لګېدلې ده چې ته به جرګه کنډم کوې، پښتون قومي جرګه به کنډم کوې، د پښتون قومي جرګه مطالبات به کنډم کوې، دا ستا ډیوټۍ لګېدلې ده. خو تاریخ به دا یاد لري، ملګرو، دا به یو تاریخ یاد لري. یو هغه تصویر کف اف ټي د جنرال فیض چې کله دی کابل ته خیازي، د سقوط بعد کابل ته وځي او په سرینا هوټل کې کپ چای پورته کوي او دنیا ته تصویر خپل عکس د تصویر ورښکاره کوي چې موږ کابل پته کوي، په افغانستان به قبضه وکړه د طالب په شکل کې. هغه عکس ټولې دنیا ولیدی چې د ولږي منم سقوط افغانستان ما سقوط شو، خو افغانان یو په تاریخ کې من پاته نه یو راغلي، کمزوري سوي به یو، خو برته به راپورته کېږو، خپل وطن به برته د سرو دی په اسانه دی په اسانه نه وګټې. 5مه صوبه د کابل نه که جوړه خپله، دا مې د سر لوز هم دی چې افغانان یو که پاکستان دا خواهش وي د کابل 5مه صوبه جوړوي او ډېر خلک به ورته ناست دي. د آئین خبره به کوي، د تحفظ خبره به کوي، د پنجاب د دفاع خبره به کوي، خو په پښتون تحفظ مومن به دا خبره تسلیم نه کړي چې دا به کابل خپله 5 جوړه کړي، 5مه صوبه جوړه کړي. دا د خواهش به لکه د نورو زړو پلارانو چې قبر ته یوړي، دغه بیا هم له ځان سره وړي. یو دغه تصویر عکس چې جنرال فیض ښکاره کړي دنیا ته او میدان ته کوي کف اف ټي، او یو د عاصم منیر هغه تصویر چې دی په خیبر پښتونخوا کې ناست و او دا ټول خلک یې راویسته، دا ټولې پارټۍ خلک یې راویستې، له ځان سره کښېنولې او تصویر دنیا ته جاري کړي چې خلک د خیبر د پښتون قومي جرګه سره نه دي، دا ګڼې پارټیان د خیبر قومي جرګه سره نه دي، دا ګډ له ما سره دي. د دې تصویر میسج، دا تصویر چې د دنیا ته ور میسج کوي چې د خیبر په جرګې په خلاف دا ورکړي. دا یاد لري، تاریخ به دا دواړه تصویران نه ماپوي چې هر سړي د خیبر جرګې خلاف و د عاصم منیر ملګرتیا وکړه، چې هر سړي د کابل د جمهوریت په خلاف د حافظ عابد ملګرتیا کړې وه، هغه به تاریخ نه ماپوي او تاریخ به د هغه احتساب کوي. زه پی ټي ایم په دې کته په دې پسې نه یو نه دا چاته یقینداني ورکو چې ټینکۍ به هم درکوم، بیا به کونسلري وي، بیا به نه درکوم، نه دا ستا تذلیل کوم د دې افغان قام. وچه کلکه یوه بیانیه هم په مخه اخیستې ده چې دا وطن زما دی، دا د پښتون وطن دی، پښتون قام به د دې وطن وارث وي، پښتون قام به دلته حاکمیت لري او پښتون قام به د خپل وطن فیصله به پښتون قام کوي تر ابده ستا د ګټې دپاره، کته یې پښتون نه مري. 1 لک پښتانه دې پر مړه کړې د وار اون ټیرر پر عامه 130 ارب ډالر راغې، په هغه باندې پنجاب آباده شوی، په هغه باندې هغه جرنیلان چې په استرالیا کې جزیرې واخیستې، هغه پرویز مشرف چې په دوبۍ کې مردار شوی او په دوبۍ کې پلازې پر جوړه کې نن دغه عاصم منیر لګیا دی، دا به لګیا ځان دپاره به پلازې دپاره جوړول دپاره دا لاره جوړوي او نوی اپریشن را باندې کوي. نن بیا له دنیا پیسې اخیستلو دپاره وموږ ته غاړې ته دا پټه راچوي، نن موږ غاړې ته پانسۍ راچوي، نن بیا نالې شروع کړي دي په خیبر پښتونخوا کې دهشتګردي. دا لکه دا دهشتګردان خو تا ساتلي دي، دا ستا خلک دي، دا د ماکې کول، پښتانه پر مړ کول، پښتون وطن تباه کول، دا ستا د هغه سټریټیجیک ډیټ پالیسي ایسه ده چې ته به په پښتون وطن کې بدامني راولې او په پښتون وطن باندې به خپل فوجیان راولې، قبضه به ساتې او بیا چې څومره غلا کوي هغه غلا به کوي. نن بیا له دنیا څخه هغه کوي او هر هغه سړی، هر هغه ګوند،
هر هغه پارټۍ چې د دې اپریشن حمایت کوي یا له دې سره ملګرتیا لري بیا یاد لره یقین لره دا کام به بیا هغه ته وایي زه د عاصم منیر سره د پښتون کام قاتل ته هم یې که هغه بیا پښتون و که هغه بیا پنجابی و که هغه بیا سندی و یا هندو یا مسلمان و که هغه سره هر چا سره تعلق موږ په دا پوهېږو چې دا اپریشن کول صرف او صرف په دې بنیاد دی چې په پښتونخوا وطن دا پنجاب خپله قبضه نوره مضبوطه کړي ما نور غلام کړي د بلوچستانو په وطن باندې دا پنجابی استعمار خپله قبضه نوره مضبوطه کړي د بلوچ وطن نور لوټمار پکې وکړي نو دا اپریشن په دې بنیاد باندې دی او که هر سړي د دې ملګرتیا کړې کوله نو یاد لرئ دا به د پښتونخوا ملګری په نامه به پښتوني په ژبه به پښتوني کالي به د پښتانه پټکی به د پښتوني وینا به په پښتو کوي خو دا به پښتون نه وي دا به بیسیکلي پنجابی وي او پنجاب دفاع به کوي تاسو څه دومره صرف خواست کوو چې هر ځای یاسته خو د وطن مو خوش سوی دی وطن مو ټوټې ټوټې دی د خپل وطن مالکان نه یو وارثان نه چې په مزدورۍ پسې په پردي وطنونو کې ګرځو هلته د پردیو د پولیس هم د لرګی را سره د بل کام هم لرګی راته بندوي خو دومره خواست درته کوي چې دا پی ټي ایم د دې کام د نجات لاره ده دا پارلمان لاره نه ده دا د دې ټینکۍ لاره نه ده دا د دې منسټرۍ لاره نه ده چې د یوه پلانکۍ اکا دې راسي منسټر دې سي د پلانکۍ لالا دې راسي منسټر دې سي او بیا دې روپۍ وړي او بله ورځ ستا پوښتنه نه کوي په تا پسې حالات دا د نجات لاره ده دا نجات لاره دغه د نجات لاره که زما او ستا نن نجات نشته پکې چې ما او تا دغه لاره خپلوو خو یقین لره سبا زما او ستا زوی سبا زما او ستا بچی هغه به د دې کام هدف ته رسېږي او زما او ستا وطن ته به هغه ده ښه ورځ دی ویني که نن زه ورته بیا په دغه رنګه د دې خلکو په وینا د دې خلکو په غولېدو باندې شپږ اویا کاله بیا په دغه لاین روان شو نو یاد لره چې زما او ستا لمسی به هم نن دغه ورځ ویني لکه زه ورته چې ویني چې مړه هم یم قاتل مړه هم زه یم دهشتګرده هم زه یم لاپته کېږم هم درتېږم هم مور مې هم زاړي خور مې هم زاړي ورېنداره مې هم